چینایي چارواکو طالب استازو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره لیدلي او ډاډ یې ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د چین د نړیوالې رادیو د خبر له مخې وانګ په دې لیدنه کې ملا برادر ته ویلي چې هیواد د افغان سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او د یو ګاونډي په توګه تل د افغانستان د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې افغانستان د افغانانو هیواد دی، هیڅوک باید پکې مداخله ونه کړي او د برخلیک ټاکل هم د افغانانو دنده ده. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر اخوند هم په خپلو خبرو کې چین ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دغه راز په دغه لیدنه کې طالبانو یو ځل بیا د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې له افغان ولس سره د چین هیواد د مرستو څخه مننه کړې او د لا زیاتوالي او دوام هیله یې کړې ده. باید وویل شي چې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي وخت نا وخت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته سفرونه کوي. څو اونۍ وړاندې هم د طالبانو سیاسي استازي روسیې، ایران او ترکمنستان ته په رسمي سفر تللي وو او د افغان سولې په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کړې وې.